ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر یم او دې ځل غواړم چې د وینې په هدیه کولو یا د وینې په ورکولو باندې خبرې وکړم او ستاسې سره معلومات شریک کړم. موږ تاسې ټولو ته معلومه ده چې انساني وینه یوازې او یوازې په انسان کې جوړیږي. په مصنوعي شکل په لابراتوار کې او یا په مصنوعي شکل په کوم بل ځای کې وینه تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. یعنی د نړۍ په هر کونج کې چې هر انسان ته په هر وخت کې وینه ورکول کیږي هغه له بل انسان نه راغلې ده او د بل انسان تحفه ده. هر روغ انسان چې عمر یې د 18 یا 18 کلو څخه الا تر 15 کلو پورې وي کولی شي چې وینه هدیه کړي. دا چې څومره وینه او څومره واره په کال کې خلک هدیه کولی شي دا په دې تعلق لري چې د انسان عمر، د هغه وزن او له هغه سره په څنګ کې هغه معاینات چې د وینې د ورکولو له مخې کیږي هغه څه ډول وي. خو که په اوسط ډول باندې ووایم نارینه کولی شي چې په کال کې 4 ځله وینه ورکړي، یعنی هر 3 میاشتې پس، او ښځې په کال کې 3 ځله یعنی هر 4 میاشتې پس وینه ورکولی شي. او په یو ځل باندې تقریبا د 450 ملي لیتره یا د نیم لیتر په شاوخوا کې یا د هغه نه څه کم وینه یو انسان ورکولی شي. د وینې ورکول، د وینې هدیه کول زیانونه نه لري بلکې ګټې لري. هر ځل چې څوک وینه ورکوي هغه معاینات کیږي، د وینې فشار کتل کیږي، وینه یې د مختلفو ویروسو لپاره کتل کیږي لکه هیپاټایټس بی، ایچ آی وی او هیپاټایټس سی. او خدای ناخواسته او خدای مکړه که چېرته خلک د فشار یا په بله ناروغي باندې اخته او یا د وینې په کومه ناروغي باندې اخته وي هماغه هلته هم امکان لري معلوم شي او هغه کولی شي د هغه تداوي وکړي. اکثره څېړنې ښیي چې هغه انسانان چې وینه ورکوي نسبتا هغو انسانانو ته چې وینه نه ورکوي صحتونه یې نسبتا ښه دي. امکان لري هماغه مخکې چې مو ذکر کړو همدغه یې دلیل وي. وینه یوه ډېره لویه تحفه ده. که چېرته د یو ډاکټر په صفت باندې ووایم وینه د نړۍ د ټولو نه غټه تحفه ده. د نړۍ هغه تحفه ده چې تقریبا هر روغ انسان یې کولی شي چې بل انسان ته یې ورکړي. وینې ته زما هم ضرورت کیږي، ستا هم کیږي، زما د ماشومانو، ستا د ماشومانو، زما د والدینو، ستاسو، د کلي، د کور، د وطن، د ټول ملک، د ټولې قارې، د ټولې نړۍ په هر ځای کې چې انسانان یې امکان لري وینې ته یې ضرورت وي. وینه یوه ډېره لویه تحفه ده. وینه هغه تحفه ده چې د یو بل انسان ژوند ژغورلی شي. زموږ تاسې په ګران هیواد کې د وینې ډېر ضرورت ده. یو خو دا ده چې د وینې د ساتلو لپاره ډېر مرکزونه نه لرو، او بل دا چې زموږ تاسې ګران هیوادوال په ډېرو لرې لرې سیمو کې اوسیږي او امکان لري د وینې د ورکولو زمینه نه وي ورته برابره شوې. وینه ورکړئ او ژوند وژغورئ. وینه هر روغ انسان ورکولی شي او د یو بل انسان ژوند ژغورلی شي. مننه. په خدای مو سپارم.